کور مالت ښایسته و، هغه ځوانان مسافرو خوړلي دي نه، زموږ سره خوږ ککوړې ګرم او نرم په بیټنګ مړ راهید الله صاحب ورې بوډاګۍ ناست دی. ملګرو راهید الله په ځینې خلکو باندې کور روانېږي، په راهید الله باندې کور روان ملګري نیمګړي او د کرکټ میدانونه شړ شو. دا هغه راهید الله دی ملګرو چې مازدیګر به دا راووتو او بیټ به ورسه په لاس کې نو په دې پسې به د کلي واړه د کرکټ شوقیان او د ده مینوال د جلوس په شکل کې روان والته به په زرګونو خلکو انتظار کوو. خو کله به چې راهید الله د کرکټ میدان ته ونوتو او دا به په لاولي بال د چکې په کوشش کې په سیپر آوټ شو، ده به آوټ نه ورکو نو دا هغې به بیا خپل خوند و. راهید الله راسه ناست دی، راهید الله را ټول نه مخکې دا د سعودي عرب ته په راتلو باندې هرکلی وایي. زم ستاسو ډېره شکرګزار یم چې تاسو په دې ټایم باندې راغلی او زم ستاسو ډېره شکریه ادا کوم، مهرباني. ملګرو راهید الله یو ډېر ملنګ ساده او عاجزه انسان دی. د ده چې کومې ویډیوګانې تاسو ته راځي د قهر او د غوسې دا دا خلک جان بوجھ کړي وباسي چې ویډیو وایرل شي. نور دا یو ډېر زبردست انسان دی. راهید الله که د خیر کله تا به کرکټ کوو د خپلو ملګرو سره او هغو له به دې آوټ نه ورکوو. اوس خو مسافر شوې، ارمان کې چې یاره کاش دا آوټ مې ورکلی وی، په هغه ټایم کې به هغه ډېر خفه و، موږ به کتل په ویډیوګانو کې. بالکل ما له اوس ارمان هم راځي که نه، زما نه پلار مورونه هر څه پاتې شو، زه دلته راغلم که نه، خو بس په دې به زه د الله نه ډېر راضي یم. اورې هسې راهید الله چې راغلې نو خامخا مسافري د هغسې کور نه وي چې مثال کې راپاسې تیاره وخورې او تیاره وسکې او کپړې دې تیار او چا باندې اواز نه وي، لازمي خبره د ماسپښین به راپاسېدې. اوس هغه مسکی که نه مسکی مطلب یادېږي ته؟ یاره قسم دی والله چې ډېر مې ذهن ته راځي، خو بیا زړه برداشت کړم بس. ځکه چې یا بله ورځ مې د پلار څخه خبرې وکړې که نه، هم موبایل مې ډایرکټ هغه هلک له ورکړه، مال دا وانه مالته اوس هلک پاس وکړه. زما بیا بس په ما له خفګان ډېر زیات راځي. خبرې دې نه شوې کولی؟ نه خفګان نه، خفګان نه مې نه شو کولی. او هغو به هم خفه وي، لازمي خبره ده. هغو هم خفه وي ځکه چې ما خو د الله نه غوښتل او بس وشو، دا هر څه وشو که نه. نه دلته چې راغلی خفه یې که خوشحاله یې؟ رښتیا وایه. بس مړه ښه خوشحاله یم. ښه خوشحاله خفه لکه نه؟ نه. د حاجي صاحب ګل څه خوشحاله یې؟ بالکل اوسه خوشحاله یم. هسې راهید الله کلي ته به کله ځې د خیره سه؟ مطلب راخولې څومره وخت اراده لري، څومره ټایم به دلته تېروې د خیره سه؟ انشاءالله یو 2-3 کاله پس ځم. 2-3 کاله پس به تېروې. دا راته ووایه راهید الله بهی چې تاسو خو کله دغه شان وران پرېښودو، ملګري مې یوازې پرېښودو، دا هم چاته پرېښودو، تاسو یې داسې راغلی؟ ماړه بس دا ملګري زمونږ سره راسره و، مونږ به ګرځېدلو، د دې ملګرو څخه به زه تلمه چې کله به یو ځای ته تلو، کله به بل ځای ته تلو، خو چې کله زما دا پروګرام سټارټ شوی دی چې بس په دې کې زما نه ملګري لاړ او بس چې راتلم هغه یو په ایماندارۍ چې یو هلک راپسې دومره دغه وکړل، څه کوې چې زه ویل د الله بنده مال مجبوري مې ده، کنې قسم دی که مال د دې ځای نه قدم کېدم، خو مجبوري مې ده مال زما ایسته. راهید الله بهی چې راتلې نو ژړل دی؟ یاره بس زړه خو مې داسې لږه محسوسوله، خو ژړلی دی نه؟ ژړلي مې نه او کور کې به خلک ځکه چې راتلم پلار نه مې بس پلار نه مې غاړه ورکړې وه چې په هغه کې مې لږ داسې وژړل، راوژړل، بیا ایسته بېرته را روان شوم. لږ خفه وم، ډېر سخت خفه وم. هسې راهید الله بهی واده خو به یې نه کړی؟ نه جي نه م دی کړی. نو مطلب دا به ښه نه وه چې تا واده کړی وی او بیا د حاجي صاحب ته ویلی وی چې ما له دومره موقع راکړه چې زه دا واده وکړم، بیا به زم درشم، هغه هم راسه درشي، عمره به مو وکړو او د هوټل کې به هم داسې کار کوم چې دلته یو ځای وی نو خوند به یې نه کولی؟ بس ما خو داسې ویلي وو که نه کور کې، خو لکه زما پوزیشن لاول دا و چې زه عمره وکړم، حج وکړم که نه، بیا به د واده څخه وروسته راکاږو. ډېر خلک خو دا خبره هم کوي راهید الله بهی چې یاره راهید الله بهی ځکه هلته واده نه کوو چې دا به هلته لاړ شي غټې سودۍ شیخې سه به واده وکړي، یا مصریان ډېر ښایسته مې سره وي او غټ تا به لیدلي، دا فلپینیان چې کوم دي دا وچ وچ خو لکه ښایسته یې سپینې، نو ډېر خلک وایي چې دا د بارملکۍ سه واده کول غوښته، ځکه هلته واده ونه کړو. نه بارملکۍ سه واده نه کوم، زه چې کوم زه د پښتنې ښځې سه واده کوم، د عزتمندې ښځې سه واده کوم. ډېره قیمتي خبره دې وکړه. لکه مطلب د بارملکۍ سه به واده نه کوې، د خپل ملکي پښتنه به کوې؟ پښتنه به کوم. راهید الله بهی دا راته ووایه، خبره ډېره نه وکړم، تاسو به هم ستړي وئ، موږ به هم ځو، خو
چې کم ملګري و ډېر ملګري وي دا به بیټنګ باندې مړ و ستا بیټنګ خوښ و که ناکسانو به ستاسو سره لانجې کولې ناقې به داسې کولې هغه به بس زمون دغه و هغو به هم نسي لږه ټګي کوله که نه په ګیم کې به یې ټګي کوله ځکه چې موړه به یې وشته او موړې نه به بال راوتم به یې وکټ به یې وشته وایي دا وایي سیده کې بس زه به ایسته بیا مې بس بیټ به مې کېښود او لا بړم نو مجبوري مې ونه نه هسې رحید الله بھائی رښتیا وایي اوس خو د عمره کلي حاجي صاحب هم یې که نه دروغ خو نه وي ما ته پته ده خو تا چېرته په خپله خوښه بیټ یې ښودی په غونډ عمر کې چې تا دا وړوس کرکټ کړی او داسې تا ته پته لګي چې او زه اوټ یم په خپله مرضۍ د بیټ چېرته یې ښودی دی بالکل مې ښودی دی خو په دې زه په هر ځای کې په دې بالکل خلک ملګرو مطلب دا دی چې د په خپله خوښه باندې اوټ ورکړی خو چې کم اوټ ده نه دی ورکړی بدقسمتۍ نه هغه کلیپ د خلکو راغستی هغه د دنیا ته ښودلی خو چې رحید الله په خپله خوښه باندې همیشه اوټ ورکړی هغه دنیا ته نه دی ښودلی داسې خبره ده بالکل او زما چې زما کمې ویډیوګانې دې خلکو دغه کلي نو کله پې یو شیز ورکړی کله پې بل شیز ورکړی دی نو زه دې خلکو ته دا مهرباني کوم چې زما په دې ویډیوګانو باندې ګورئ دا غلط دغه مه ورکوئ که نه ګورئ خفه به یې زما نه سخت خفه به وي او بخانه به ته نه کوي رحید الله به یاسې یوه خبره بله کوم ستا یو دغه و چې یاره تاسو نوم اخیستی زما نه خو هېر شو چې ته دې بال ته وګوره دغه نوم څه و شاه زمان ته دې بال ته وګوره هغه څه چل شو هغه بال تیز و که څه و غټ و که څنګه تا ورته اواز کلی و بس مړه ماته مال شاه زمانه ته یې دې بال ته وګوره هغه بال یې ته تیز کلی و که نه او جي هغه بال یې ته تیز کړی او ته یې پې اوټ کلی وي نو تا ورته وویل چې ته دې بال ته وګوره دومره تیز دی زه یې ګوره نه منم او تا ته پته شته هغه ویډیوګانې نه دي هغه اواز اوس په کم شیونو باندې پرېږدي تا ته پته شته په څه شي باندې بس په قسم اوازونه باندې پرېږدي ما ته پته لګېده رحید الله بھائی دغه باندې پرېږدي خو دا خلک ورځ په قیامت به زما ذمهوار په دې غلط شیانو چې پرېږدي شادمانه بال ته یې وګوره نو دا به ستا د ورځ په قیامت ذمهوار زما به ذمهوار وي دقه سړي به ګرېوان یو زما به لاسي صفا خبره کوم دقه سړي به ګرېوان یو زما به لاسي ورځ په قیامت به یې رانیسم په دې هسې رحید الله بھائی تا کې دومره ټیلنټ و د کرکټ چې ته آل راونډر وې او تا به ډېر زبردسته کیچونه م اخیسته که دې خیال کلی و نو په کار سعودي عرب په ځای باندې تا یو کال دوه نور کرکټ کړی زه خو د پاکستان په ټیم کې به هم ته سلیکټ شوی وې بس یاره داسې کوشش ما کوو انشاءالله خو ونه شو رانه نو اوس خو زه وایم چې دلته راغلی نو دا خو مسافري ده هوټلي دي دلته خو ته اوس دغه شي ته نه وزګارېږې نو ته خو پاکستان د ټیم که نه کارونه دي کارونه وزګارېږي هوټل دی کارونه دي او دا راته ووایه خبرې راټولوم ته به هم ستړی خو عمرې له تللی وې اول خو د عمره مبارک او جي عمرې له تللي هسې چې عمرې له لاړې مکه دې ولیده مدینه دې ولیده حاجي صاحب در څه احساسات دي بس یاره ډېر په زړه ډېر ښایسته ماحول الله تعالی زړه دې خوشحاله شو بالکل زړه مې خوشحاله سکون درته میلاو شو سکون راته میلاو شو په ایمان درته وایم او عمران خان ته دې پکې دعا وکړه بالکل مې عمران خان ته دعا کړې وه الله پاک دې زمونږ د پاکستان بس د دې غلو نه دې خدای په امان کې وساتي آمین